بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه چو دا نبی صلی الله علیه وسلم محبوب نبی علیہ السلام ته ډیر زیات ګرانو او دا د رنگ نه تک تورو او دا زید چې دی نو دا هغه دی چې نبی علیہ السلام ته خپل زوی ویلی او زید بن حارثه. نو دا زید بن حارثه دا پلار د اسامه چې دی دا تک سپینو او دا زوی اسامه تک تورو. او نبی علیہ السلام ویلیو ایزر دی اسامه سره دسی محبت کوم څنګه چې مر پلار سره محبت کو زید سره. دوه نبی علیہ السلام ته محبوبو. دا اسامه بن زید چې دا ویو نبی علیہ السلام مونږه jihad لولی ګلو د جوهینه قبیله څخه خلکو اغه سره مونږه jihad کوو جنگ مسرو د جوهینه قبیله. نو بری جنگ کې د سیو شولا چې ما یو سړی په سیورلم په دې جنگ کې کافرو نو یې پنی زبانی می وهو یا په تور باندې می وهو توعن تګ راغلی نو توعن وهلو توي کو پنی زوی کو په توروي نو ی اغیستوی لا اله الا الله. وی زما خیل داو چې داسې زمان ځان بچکی او دا کلمې د یې رنوی لا ځان رانه بچکی چې دا می وسپری دي خو ما پرې نه خو دو او می وهو قتل می کو. نبی علیہ السلام تر عالم د الله نبی ته می خبر ورکو چې یا رسول الله دسی عمل وشو سړی کلمه ویل او ما وهو پتورا او قتل میکو. وی نبی علیہ السلام غصه وکړه ماتا ویل چې تا بیام قتل کو او هغه دا گواہی ورکړی و چې لا اله الا الله. نو ما ویل چې یا رسول الله هغه خو ویلی و دا کلمه خدای د ځان د بچکولو د پاره ویلا مخکې نه کافر دی. نو نبی علیہ السلام او ویل ولی تا دا غړ سری کړو او دا غړ د حال نه خبر وي چې ګینه دا پړ کې دا کلمه نو او اسی د یری د لاس ویلی وا تی دا حال نه خبري. نو اوس مسلې تراشي مسلې زدکا او هغه خلق د دا مسله خیز دکی چې څوک د الله فلار کې حق jihad کوي او د الله د دین د اوچتوالی د پاره جنگيږي د الله فلار کې لاعلاء کلمت الله په اخلاص سره جنگيږي. ناغیر بار د مسله از د کول ډیر ضروری دي. هغه دا چې کافر دوه قسمه دي. یو مرتد کافر دی. نو د مرتد کافر حکم داري چې اول مسلمان شوی یو به مرتدی دا مرتد کافری. نو دا غي حکم ازدکا چې هغه کو د گرفتاری نه مخ کې چې تا ته لا گیر شوی نه دی ستا په لا قدرت نه دی راغله ستا د مټ دلان دین دی راغله او هغه توبه ویستلا نو توبه قبليږي. خو کو شرطا تا پی تور او چتا کړلا او استاد مد دلان دراله نو به کو هغه لا اله الا الله کلمه وای نو په دې باندې بشکیږي نو به وجنی هغه مرتد کافر دی. نو مرتد کافر دا حکم شوها. بل هغه کافر دی چې د مخ کې نه کافر دی یو سلی اسلام نه دی راوړی چې بیرته مرتد شوی دی ابتدایي کافر دی د اولنا او داغه سره ستا جنگ رااله او د توري دلان دی رااله او د مد دلان دی رااله او هغه چغه کړه چې لا اله الا الله نو تور به تی وچته او
وجن بینا قتل بینا. نو دلتا اسامه بن زید ته چې رسول الله غوسه شوی نو دا هغه کافر دی چې ابتدایي کافر او مرتد نو کدا د تورې د لاندې کلمه وای نو تور په نه راخته کې. اوس تاسو لفظي ترجمه ته وګورئ. د جهاد کارونم د احتیاط سره تعلق ساتي، د علم سره او د احتیاط سره چې د الله د رضا ذریعہ وګرځيږي. وعن اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما، د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی قال دی ویلی دی بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، لګلیو منګه رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اناس تخلقتا، د جهاد د پاره چاغي سو جنگيږي او دا خلق سوکو وای من جهینه تا د جهینه قبیلینو. فاتیت نظر علم علی رجل فیو سړی بانی منهم د دینا په دې جنگ کې پیر عالم. فذهبت نظر لاړما د دې بل معنا دي سرازي. فذهبت نظر شروع شوما اطعنه چما وهو دلرا. فقال نؤيل دغ سړی لا اله الا الله، دا کلمه ویلا. نو فتعنته بس اومي وهو اغلرا فقتلته او قتل میکو اغلرا. نو کار شمی کلو کو بیر عالم. فجئت بسر عالم الى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم تا فاخبرته نو خبر می ورکو اغلرا. فقال ان افرمای النبي صلی الله علیه وسلم اقتلته آیات قتل کو دلرا. وقد شهد او یقینا اغه گواہی کړي وا الله اله الا الله، چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. قلت نماویل اسامه وی ماویل یا رسول الله اید الله رسولا انما بشکا فعلا اغا کړو ذالک دا کار تعوزن د پاره د ځان بچ کولو زمانہ یعنی لکی بیا ویان. قال ان افرمای النبي صلی الله علیه وسلم فهلا شققتا آیا تاثیری کړو آیا تاثیری کړو عن قلبه زلداغه عن قلبه زلداغه چې ګینه ته خبر شوی چې په لکه دا کلمه نوا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت